په سلامونه نیکو هیله مارکلی کوم. هیله لرم چې تاسو به راته جوړ یاست ملګرو. مخکې له دې چې په ویډیو باندې خیال کوو، کوم زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د زنګولي نشان هم ضرور آن کړئ تر څو زه هره نوې ویډیو اپلوډ کړم له ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. ملګرو کوم ویډیو نه لایک کړې ویډیو درسره لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو سره یوه داسې طریقه وښیم ملګرو چې تاسو څنګه خپل فیسبوک آی ډي ښایسته کړئ، یعنې بیو ورکړئ ملګرو. نو راځو ملګرو د ویډیو په طرف ملګرو. لومړی به تاسو خپل فیسبوک اپ راخلاص کړئ، اپلیکیشن به راخلاص کړئ ملګرو. دا بیوګانې به ملګرو تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړم چې تاسو له هغه ځایه په راحتۍ سره کاپي کړئ. کله چې تاسو کاپي کړئ نو بیا تاسو راتلای شئ خپل آی ډي ته یې ورکولی شئ. ملګرو زه به تاسو ته خپله ټوله طریقه وښیم په دې ویډیو کې. ملګرو راځو په دې ځای باندې کلیک کوو. دلته چې راغلو ملګرو په خپل پروفیل باندې کلیک وکړئ، خپل آی ډي باندې کلیک وکړئ. خپل آی ډي باندې چې مو کله کلیک وکړو نو ملګرو دلته به تاسو لاندې راسئ ملګرو. دلته به زه تاسو ته ملګرو وښیم. نو دلته به ملګرو تاسو به د ایډیټ پبلیک ډیټیلز باندې کلیک وکړئ ملګرو. په دې ځای باندې د ما برش بند ده چې تاسو ته یې له همغه خاطره څخه یې تاسو ته نسم کولی چې یوه خطه مته پیتاو کړم ملګرو. نو زه دلته کلیک کوم، تاسو یې خپله هم لیدلی شئ ملګرو. د کلیک ځای څخه هم معلومیږي. نو دلته ملګرو تاسو ایډیټ پروفیل راشي. نو ملګرو له دې نه به لاندې راسئ، لاندې به راسئ ملګرو. دلته تاسو لیکلي تاسو وینئ د کور فوټو لاندې بیو لیکلي بیو ملګرو. نه د بیو باندې به تاسو کلیک کړئ، د بیو د اړ باندې به کلیک کړئ. د سر کې بیو لیکلي دا په سر کې اړ لیکلي د اړ باندې به کلیک کړئ ملګرو. دلته تاسو کله په اړ باندې کلیک وکړو ملګرو، دلته ویټ از نیو لیکلی نه ملګرو. دلته زه ورکوم مثلا ما یې راکړه کلیک بورډ ما سره په کاپي کې شته ملګرو. دا 3 دانې له ما سره زه د دې څخه مثال ملګرو دغه رقم دلته ما کله ملګرو دا راواخیستو نو زه له دغه ځای څخه وځم ملګرو. دا کونج کې لیکلي دي سیو، دې کونج کې ملګرو تاسو خپله لیدلی شئ سیو لیکلي دي ملګرو. زه دا سیو کوم ملګرو، سیو کوم دا سیو سو. نو ملګرو په دې طریقه باندې تاسو لیدلی شئ ملګرو چې دلته ما بیو یې واخیسته. اوس راځم تاسو ته پروفیل کې هم کاروم ملګرو. په دې طریقه سره ملګرو تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک آی ډي ته بیو ورکړئ. دلته چې ملګرو زه کله راغلم نو زه بیا اوس تاسو ته ښکاره کړم ملګرو. دلته ملګرو وینئ راغله څومره ښایسته ده ملګرو. نو ملګرو دلته به تاسو لاندې راسئ که تاسو غواړئ ملګرو چې دا ځکه هم ښایسته کړئ. زه تاسو ته وښیم ملګرو. خیر دی دغه ملګرو دلته مثال ما دا ورکړي ورکس آرټ یز ایران ملګرو، وینټ ټو علي بابا شرنه پکتیکا افغانستان. ملګرو تاسو کولی شئ دلته هم تاسو سټایلیش شیان ورکړئ، یو کوډ نقشه ورکړئ، بل څه ورکړئ بل څه وکړئ. نو ملګرو که تاسو دا ویډیو خوښه شوې نو دا ویډیو به ضرور لایک کوئ ملګرو. کله چې تاسو دا ویډیو لایک کړه ملګرو او دا ویډیو مو شیر کړه نو زه پوهېږم چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې ده او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو دا طریقه وکړئ چې تاسو څرنګه ښایسته شیان ورکړئ او خپل فیسبوک آی ډي ډېره ښایسته جوړه کړئ ملګرو. نو کوم ویډیو خوښه شوې ملګرو حتما یې شیر کړئ. د خدای په امان.